دا چې افغانستان 15 لسیزې ناخوالې کړاوونه او جګړې ولیدې نو ډیری رغنیزو کارونو ته په هره برخه کې اړتیا لیدل کیږي. د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ ولسونه هم په خپله ولسوالۍ کې د بنسټیزو کارونو د پلي کېدو غوښتنه کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ولسوالۍ کې د ترسره شویو رغنیزو کارونو پر تطبیق خوشحاله دي، خو زیاتوي چې دغه ولسوالۍ کې خلک بېلابېلو برخو کې د لا ډېرو رغنیزو پروژو تطبیق ته اړتیا لري. بیا رغونې کارونه چې شوي الحمدلله په کافي اندازه کفایت یې د هغې مطلب نقشه او ډیزاینونه ډېر په اعلی سطحه ډېر په مناسب مواد د هغې ډېر ښه کوي، خو دا بسنه نه کوي. د دې ولسوالۍ نور اوسیدونکي له مسؤلینو غواړي چې د صحت، پوهنې، کرنې او رغنیزو پروژو پلي کېدو ته په دغه ولسوالۍ کې پاملرنه لا زیاته کړي. مونږ له د لا ډېرې همکارۍ ضرورت دی، د صحت په برخه کې همدارنګه د معرف په برخه کې همدارنګه د بیارغونې په برخه کې همدارنګه د زراعت په برخه کې د اکثره د دې ساحې د اوسیدونکو اتکا هغه په زراعت باندې ده، په دکانۍ باندې ده. نو په دغې اړه په دې باره کې باید مونږ سره لا زیاتې همکارۍ وشي، لا ډېرې مرستې وشي. نو که څه هم شوي دي خو دا بسنه نه کوي د مونږ د خلکو ولس دپاره. د شیرزاد ولسوال وایي دا چې لسیزو جګړو هیواد ځپلی دی، زیات کار ته اړتیا لري، هڅه کوي چې خپل ولسونو ته زیات کار وکړي. په هغه کچه چې د ولسونو ورته اړتیا ده اوس د پتن هغې ته ټولو ته رسېدنه دا به تقریبا لږ زره وخت ونیسي، خو انشاءالله چې څومره زمونږ وس کېږي او مونږ د خبره د مشرانو سره شریکه کړې ده، څومره چې لازم دي هغونه کومکونه یا هغونه امکانات سره برابر شوي دي. نو انشاءالله چې مونږ ملت ته هم دا ډاډ ورکوو چې زمونږ په وس باندې څومره پوره د همدې ولس د خدمت په خاطر باندې مونږ ګمارل شوي د همدغې ولس نه راټوکېدلي خلق یو، دا مسؤلین ټول. نو انشاءالله چې مونږ سره د مشرانو د طرف نه وعدې شوي دي چې څومره امکان وي نو دغې ځپېدلي ولس ته به اسانتیاوې د صحت په باره کې وي، د تعلیم په باره کې وي، د انکشافي پروژو په باره کې وي. انشاءالله چې مونږ به ترنه هیڅ قسمه ځان نه درېغو. واک ته د اسلامي امارت په رسېدو سره د هیواد په ډېری لرو پرتو سیمو کې رغنیزې پروژې پیل شوي چې د ډېرو یې کارونه بشپړ او پر ځینو کارونه لا هم روان دي.